د صوابه سره تعلق ته نو د باره کې راته څه ووایي د پروفیسر صاحب باره پروفیسر صاحب زمونږ کلیوال نه زمونږ عزیزو زه یې پلار پیژنم زه یې مور پیژنم زه یې وروڼه ټول پیژنم ما څو وارې لیدلی لرې ناستې مې ورسره کړي دي تاسو یقین وساتئ ما وختي هم تاسو ته خبره کوله چې په کم مشکله په کم ګرانه په کم تکلیف دې مور او پلار په دې بچي سبق ویلی د پلار یو وړوکی شان دوکان دی د تیل مالګي او په هغې کې هغه دی د دې جوګه که چې دی پروفیسر که او بیا دی د دې جوګه که چې دی بین الاقوامي یونیورسټۍ ته لاړ خالد صاحب او هلته سبق وی او چې د هلته نه راغی نو د مور او پلار صرف یو ارمان و د هغوی د ارمانونو ټول مرکز په دې شهید کې او دا یقین وساتئ چې ما ته دا پته ده چې د رور دته ووایي چې په سعودي عرب کې تا ته 15,000 ریاله تنخوا میلاویږي که ته سعودي عرب ته راتلل غواړې ده ورته وایي چې د علم د ټولو نه لوی ضرورت پښتنو ته دی او زموږ د وطن د بچو ته دی په ما د دې وطن پیسې لګېدلې دي ما دې وطن کې زده کړې خلي زه به د دې وطن ماشومانو ته سبق ښیم ځکه چې د علم ټولو لوی ضرورت مونږ ته دی نو یو داسې تکړه نر او بل مړ څنګه دی مړ په داسې حالات کې دی چې کور ته د هغه لاش راوړو نو وینې ته څه چې لامبوي وینې ته څاسي د هغې مور چې سهار دی په دواړه مخه ښکل کړی دی او کار لري رخصت کړی دی چې واپس یې راړه د هغه د بدن یو ځای داسې نو چې باقي د وینو څاڅکي نو پراته چې کله جنازه کېږي کته ته وینې څاڅي ته اندازه ولګو د یو کور ودانې احساسات راواخله د یو مور د یو پلار د یو ورور د یو خور احساسات او جذبات راواخله چې د هغې مخکې د بې ګناه یعنی دا دومره شریفانان او دومره ښه خلک دی چې په ټول ژوند کې به د پلار ګریوان ته چا نه لاس کړي چا پې پایار نه ریکارډ کړي دا په خپل کلي کې د شرافت او سړیتوب مشهور دي خلک خو هغه ماشوم چې کله خپل کور ته راړی شو نو مور او پلار ورته ګوري او د هغه نه وینې څاڅي نو اخیر دا در کمې پورې او در کم حده پورې او ولې بیا تاسې خلک دا خو ګوره زمونږ اساسي دي که نه دوی خو به نور ماشومان په شرافت خبره تاسو وکړه د غرور انټرویو مونږ کته هغه هم چې دغه د چې ډېر زیات شریف و نو بیا د سره هلته کې تماچه و او د باوجود د دې شرافت او باوجود د دې دوره کمګو ډېر زیاتو خبرې به هم ډېرې زیاتې نه کولې خو دغه خپل طالب علمان او دغه خپل دغه بچاو کړی دی چې څومره ته کېدو شو ستاسو د دې شاعرانو ډېر ښکلې شاعري وکړه مونږ سره مونږ نن په دې موقع باندې د دې د شاعرۍ او د دې هغه احساسات مونږ واورېد تاسو سره هم خبرې روانې دي وخت شوی د یو لنډې دمې قدرمندو کتونکو مونږ سره نور هم شاعران ناست دي د دمې نه پس په هغې سره مونږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ډېره